مولانا صاحب میموري کارت مونته دی چې ټول پکې د واده د کور تصویران دي، د ناوی تصویران دي پکې، د زلمی تصویران دي پکې، د واده د کور د ټولو زنانو تصویران دي پکې. دغه میموري کارت د چانه روک شوی یو مولانا صاحب مونته دی. نو تاسو د دا ویډیو وورئ، بیا برستو کې خبرې کوو چې د څه ویلي دي دغه میموري کارت سره څه عمل کړی دی. رسول الله مبارک فرمای من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. رسول الله مبارک فرمای چا چې پچا باندې پرده واچولا الله جل جلاله با هغه باندې د قیامت په ورځ باندې پرده واچي زما عزت من. نن ما یو کارت به موته دی زله 400 کې او ما چې کله دا کارت چک کو زما عزت مندو پدې کې د واده د شپې د ناوی او د واده د زلمی تصویران پکې وو، د میندو تصویران هم پکې وو، د زړو ښځو تصویران هم پکې وو. نو ما ویل د هغه کس به څومره خفه چې د ما نه او میموري کارت ورک شوی دی او په هغې کې تصویران دي، هغه سړی به ډېر یقینا په ځان باندې قیامت تیر کړی زما عزت. خو نه څنګه چې زه خپل عزت ته ازماری یم، زما عزتمندو داسې د بل عزت هم ازمریان شو. داسې نه شو چې خپل عزت ته ازمریان او د بل عزت هم د ځان نه سپي ساز کړي، تر څو پورې چې موږ شرمولی نه پرېږدو. یاده دا میموري کارت دی، دا زه د دې ویډیو مخې ته ماتوم، دغه ویډیو مخې ته، ځکه زله 400 والا موږ سره ډېر احسانات دي او زه د بل عزت لوټ کول خرابول نه غواړم. هغه کس ته وایم انشاءالله مطمئن اوسېږه، انشاءالله هېڅ قسمه غم ونه کړي. دا او میموري کارت دی، دغه ویډیو مخې ته مې مات کو او قسمن ویمه حلفن ویمه چې نه مې ته یو تصویر اړولی دی، نه مې یو تصویر چاته ښودلی دی. موږ سره ډېر احسانات دي د زله 400 والا او انشاءالله دا او میموري کارت دا زه د دې ویډیو مخې ته ماتوم انشاءالله. او قسمن ویمه حلفن ویمه چې نه مې ته یو تصویر اړولی دی، نه مې یو تصویر چاته ښودلی دی. موږ سره ډېر احسانات دي د زله 400 والا او انشاءالله دا او میموري کارت دا زه د دې ویډیو مخې ته ماتوم. انشاءالله هغه کس ته د 100% موږ یقین داهني ورکوو چې انشاءالله هېڅ یو تصویر هغه به ستا چې کوم دی نه ورک کېږي انشاءالله. وصلی الله تعالی علی خیر. ګرانو کتونکو تاسو کته د مولانا صاحب چې کومې خبرې کړي تاسو واورېدې. دی وایي چې دغه میموري کارت ما وموندو، ما چک کو، په دې کې د کور تصویرانو، د ناوی تصویرانو، د واده د زلمی تصویرانو، د واده د شپې تصویرانو او دغه شانتې نور د مشرې ښځې وې پکې، بوډېګانو ښځو تصویرانو پکې، د کور ډېر تصویرانو پکې ګڼ شمېر. خو ما دغه میموري کارت نه یو تصویر خو م وانه ډولو او هغه مې مات کو، میموري کارت یې مات کو. او دام نه چې میموري کارت یې ډیلیټ کړی وی، واپس په هغې باندې خپل کار چلولی وی. میموري کارت یې ویډیو کې مات کو، تاسو ولیدو. داسې خلک ډېر کم میلاویږي. مونږ ته پکار دي چې خپل احتیاط په خپله وکړو او موبایل کې داسې قسمه تصویران نه ساتو، داسې قسمه میموري کارت یې هغه ځان سره نه ګرځو. اول پکار نه ده د کور تصویران، او بیا هم چې تاسو داسې کوئ دغه میموري کارت ډېر محفوظ ساتئ، دغه موبایل تصویرانو نه خالی ساتئ، ځکه موبایل روک شي تصویران بیا وایرل شي. ډېر خلک داسې دي چې هغه دغې ته ناست دي په بازارونو کې پټې موبایل باندې کیمرې آن کړي وي، ټیک ټاک یې ورکوي پردو زنانو نه، د سکول جینکو نه. ډېر داسې خلک شته دي چې هغوی صرف او صرف ډالر پیژني، په ټیک ټاکو باندې، په فیسبوک باندې د بل عزت ورته نه ښکاري، نو هغوی تیار ناست دي داسې قسمه میموري کارت چې ومومي نو هغه ویډیوګانې، هغه تصویران هغوی په نیټ باندې ورکوي. خو دا کاري صاحب د انعام حقدار دی. ډاډګیرنه ورکوم د 400 سره تعلق ساتي. دغه ویډیو ما ته چا راواستوله چې وګورئ نن داسې خلک خو هم شته چې هغوی باندې څنګه خپل عزت ګران وي، د خپل کور والا عزت پې ګران وي، داسې پې د نورو خلکو عزت خو هم ګران وي. نو داسې خلک ډېر کم میلاویږي. ګرانو کتونکو دې نه عبرت والی، تاسو خو هم کوشش کوئ چې د کور تصویران په میموري کارتو کې مه ساتئ. او بله خبره ده
چې داسې قسمه میموري کارت درته ملو شي، داسې قسمه د چا ویډیو درته ملو شي، کوشش کوئ هغه ختموئ، د منډې ختموئ. ډیلیټ کولو سره هغه بیله خبره ده، خو د کاري صاحب میموري کارت مات کړی، تاسو هم چې د چا میموري کارت یې ومومئ تصویران پکې نو د ټکې ماتوئ. او ویډیو مخکې شیر کړئ، ډېر ښکلی پیغام دی پکې. اهم پیغام دا دی چې کوشش کوئ چې څنګه د خپل کور عزت در باندې ګراني، داسې د نورو خلکو، د نورو نارینو زنانو هم د عزت خیال ساتئ. په دې سره موږ ته راکړئ اجازت. الوی الله په امان.